پلار د خپل زوی په اوږو لاس کېښود او ورته وویل زویه زه قوي یم که ته؟ زوی په ځواب کې وویل پلاره زه. پلار یو ځل بیا پوښتنه وکړه زه قوي یم که ته؟ زوی بیا هم وویل زه. پلار یې د دریم ځل لپاره په لوړ غږ وویل زه قوي یم که ته؟ زوی وویل زه. د پلار په سترګو کې اوښکې راغلې. له خپل ځای څخه پورته شو، څو قدمونه یې واخیستل. وی ویل زه قوي یم که ته؟ زوی دا ځل وویل ته قوي. پلار یې ورته وویل دا چې زه ناراحته شوم د دې لپاره داسې وایي چې زه قوي یم؟ زوی په ځواب کې وویل نه پلاره داسې نه ده. هغه درې ځله مې چې وویل زه قوي یم ځکه چې ستا لاس زما په اوږو ایښی و. زړه مې داسې جګ او ډاډه و لکه غر. کله چې ستا لاس زما د اوږو نه ایسته شو ومې لیده چې بې له تا نه زه هېڅ یم. ستا په مخ پیدا کړه د فاني دنیا ته لاره، ستا د سترګو بلا واخلم و زما مهربان پلاره، ستا د سترګو بلا